طالب څنګه کافر دی؟ نجیب ننګیال د طالبانو اصلیت ښکاره کړ. دا چې نجیب ننګیال د طالبانو په اړه څه ویلي دي، ویډیو تر پایه راسره وګورئ او چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. نجیب ننګیال لیکي طالب کافر دی. 3 کاله مې پرله پسې په تلویزیونونو د سولې، طالب او جګړې په موضوعاتو بحثونه وکړل. حتی د سولې په شورا کې وم، خو باور مې دا و چې طالب سوله نه کوي. هلته مې ډیرو ملګرو ته ویل سوله په سولې شورا نه راځي او طالب سوله هم نه کوي. خو راځئ چې یو کار وکړو چې د سولې له شورا د طالب ضد تبلیغاتي سنګر جوړ کړو او د ولس خولې ته یې ورکړئ. د طالب د جګړې مشروعیت پرې وننګوئ، د جګړې منطق یې مات کړئ. دا کار مو وکړ او په خورا مؤثریت مو وکړ. د علماو نړیوال او کورني کنفرانسونه، د مکې او اندونیزیا فتواوې او په کابل کې د 3000 دیني عالمانو فتوا نن طالب په سمید میدان تنها ولاړ دی. له کفر سره یې تړون لاسلیک کړی او د خپلو خلکو او حتی یو ورځنیو ماشومانو په وینې چاړه سره ده او رښتینې د چنګیزیت څهره یې ښکاره کړې ده. نن ډیری عادي افغان هم په دې پوهیږي چې طالب کافر دی، بلکې له کافر هم بدتره ده. ما هیڅکله سولې ته د طالب په تعهد باور ونه کړ. حتی هغه وخت چې تر 90 سلنه هم سولې ته هیلهمندي ډیره وه، ډیرو د سولې مخالف بللم او شر اچونکي یې راته ویلې. دا ځکه وایم چې زه طالب پیژنم، د طالب په هسته کې رالوی شوی یم. په دې پوهیږم چې د طالبي او انساني افغاني فکر ترمنځ څومره لوی واټن موجود دی. طالب د بې ګناه انسانانو په وینو څښلو معتاد دی او د وینو په رودونو کې په قهقه خندا و روږدی دی. تر طالب شقي، بې پدره او وحشي مخلوق به انسان تاریخ یا حداقل افغاني جامعه بیا ونه ویني. دا ځکه چې طالب پنجابی دی او پنجابی د لګمارو زوی هیڅکله دومره قوي نه و لکه نن. زور او واک چې د سپکو خلکو لاس ته ورشي په کمزورو چپه میچنې ګرځوي. پاکستانی شی چې هر سوي انسانیت ته همدومره مضر دی لکه طالب. په طالب باور او له طالبه د سړیتوب تمه ځان وژنه ده. طالب ووژنئ، د طالب ریښې قطع کړئ. ښه طالب مړ طالب دی. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه د نجیب ننګیال لیکنه به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، سره او چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.